له پند او عبرت څخه ډکه لنډه کیسه. د 3 میاشتو په مهم سفر ګاونډي هېواد ته ولاړم. کله چې منزل ته ورسېدم نو د هوټل له ټلیفون څخه مې کور ته زنګ وواهه. کور کې مې یو زوی او یوه میرمن وه. د واده مې 3 کاله شوي وو، خو دا مې لومړی ځل و چې له خپلې وړې کورنۍ بیل شوی وم. ټلیفون مې زنګونه تېرول خو چا ځواب نه راکوو. بیا مې هڅه وکړه خو ځواب مې ترلاسه نه کړ. وارخطا شوم چې خدای مه کړه میرمن او بچي ته مې څه پېښ شوي نه وي. هره 15 او 10 دقیقې وروسته مې زنګونه وهل. ځواب مې ونه موند. مجبور شوم ورور او خور ته مې زنګ وکړ. هغوی راته اطمینان راکړ چې کور کې د خیر او خیریت دی. د اندېښنې وړ خبره نشته، خو زما زړه بیا هم ډاډمن نه شو. څو ورځې بعد مې خواښې ته ټلیفون وکړ. هغې راته وویل چې پرون مې لور او لمسی ولیدل. هغوی جوړ روغ وو، خو زما د دې خبرې ځواب چې ولې زما ټلیفون ته ځواب نه راکوي هیچا را نه کړ. 3 میاشتې لکه د 3 کلونو را باندې تېرې شوې. بیرته چې خپل ښار ته راستون شوم نو زړه مې نامعلومې ویرې پړسولی و. په منډه مې ځان کور ته ورساوه. د یوې نه اټکل کېدونکې پیښې انتظار مې کاوه. دروازه مې په لاس وټکوله. شیبه وروسته مې میرمنې دروازه را خلاصه کړه. په خندا او خوشحالۍ ستړې مشې راکړه. بچی مې هم له خوښیو په ټوپونو راغی زما غېږې ته. کور کې له کېناستلو مخکې مې په غوسه میرمنې ته وویل آیا ته عقل لرې؟ ولې د ټلیفون نه ځوابوو؟ آیا تا دا نه احساسول چې پر ما څه تېرېږي؟ په مسکا یې راته وویل آیا تا مور او پلار ته ټلیفون کړی و؟ ما وویل نه. آیا ته پوهېدې چې مور او پلار دې څومره ستا ټلیفون او ستا لیدلو ته لیواله دي؟ آیا تا ته د مور او د پلار د زړونو د حال پته وه؟ او همداسې نورې خبرې وکړې. زه د دې حقیقت په اورېدلو خجالت شوم. میرمنې مې زیاته کړه ډېر ځله مې ستا د پوهولو هڅه وکړه، خو تا سر پرې نه ګرځاوه. په دې 3 کلونو کې تا 3 ځله د هغوی احوال نه ده اخیستی او تا 3 میاشتې بېغوري ونه شوی زغملی. خبرو ته یې مکمل تسلیم شوم. د خجالت مسکا مې وکړه. میرمنې راته د موټر کلیانې راکړې او په غوږ کې راته وویل ورشه د جنت دروازې د انتظار کوي. ژر مې موټر روان کړ. د مورجانې خدمت ته ورغلم او د پلار لاسونه مې ښکل کړل. د مور او پلار په څېرو د خوښیو د کرښو له لوستلو وروسته مې ناڅاپه میرمنې ته دعا پر خوله راغله خدایه ته مې میرمنه جنتي کړې چې ماته سمه لار را په ګوته کړه. دا وه زموږ د نن ورځې لنډه قصه. له اورېدلو مو نړۍ مننه.